کریمداد روښانی دغه دیوان در پیژنم. کریمداد ښه شاعر دی، د روښاني ډلې دی، ښه شاعر دی، ښه دیوان کیسې دی، غزلې راغلي دي، متفرقات راغلي دي او د فارسي شعرونه هم لیکلي. کریمداد د خوندرویزه زوی هم دی، بل سړی دی، نوم یې عبدالکریم دی. کریمداد شهرت درلودلی دی او دغه کریمداد چې دی دا هم روښاني شاعر دی، دواړه په یوه دور کې دي. نو دا روښاني دی او هغه د خوندرویزه زوی دی، د دغه مخالف دی. نو ځینې لوستونکي باید په دې باندې خبر وي چې دا دوه کسان دي جلا جلا. دیوان یې دا دی چاپ سوی دی، دیوان یې کریمداد په نامه د خیال بخاري صاحب سریزه ده، مولانا قادرم لیک پر کړی دی. په مارچ 1964 کې دا دیوان چاپ سوی و د پښتو اکیډمۍ پېښور څخه. نو زموږ د تاریخ یو ښه شاعر دی، یو لوستی سړی دی، په کلام کې ډېر درانه درانه توري، ډېر علمي توري، ډېر ګران توري استعمال کړي دي. نو بس داسې ښکاره کېږي چې ډېر عالم و. د خپل وخت د روښانیانو داسې قاعده دغه د موږ ډېر روښانیان ویلي دي چې هغه ټول عالمانو هغه د دنیا او مافیها څخه بیزاره خلک وو او هغو چې کوم باطني علم و پر هغه باندې تکیه کوله او د روښاني فکر یا تصوف په خواته زور او د روښاني تبلیغاتو عام کول به یې غوښتل. مقصد مدا دی چې زموږ د دغه شاعر ډېر اړخونه دي، ځای په ځای په دیوان کې د مینې شعرونه هم شته. د چونکې دیوان ډېر کوچنی په لاس راغلی دی، نو شعرونه نه دي پکې، نو د غزلو برخه لري، د فارسي کلام هم شته. نو د هغه دور یو روایت دی چې فارسي به د چا نه اوس دغه عالم ګر سره ویلی نه، دغه یو په کل محیط شک هم د هر چا تر کنار دی، که شجر دی، که ثمر دی، او که کل او که ګل که تیره خار دی، معطر له یوه مشک هم ختن او هم تتار دی، دغه یوازې اصل رسېدلی تر هزار دی. دارنګه دی وی مولا خلاص د قرب او بود له یمین او له یسار دی، قرب او بود مې هورې دی چې د ده وجود د شمار دی، تر یوه چې زیات څه نه وي قرب او بود څه پکار دی. غرض دا دی چې کریمداد د پښتو په روښاني شاعرانو کې داسې شاعر دی چې سړی ډېر خوند پر اخیستی شي. اوس یو غزل درته وایم، هغه فکر خو موږ ته ښکاره دی چې روښانی دی. نو نن مې ولیده د محبوبانو میره، دا خراب خاطر مې ووت له تدبیره، خاص و عام ته جلا زغملی نسي، خلکه یې کړه په دام د زلف اسیره. ګراني هم نسته کی چې په هسې ښایسته دیدن مین سي، څه به ویره کله بنده له زنځیره. یعنی ما داسې لیلا ولیدله، داسې محبوبه مې ولیده، د ټولو خوبانو میره وه، سرداره وه، او په دغه تجلا چې چا یې وار لیدلې ده، بیا د دې په زلفو کې څوک بند سوی دی، هغه بیا د بند او د خلاصي یو ویره نه کوي. چې عاشق سوی دی هغه بیا د هېڅ پروا نه کوي. سومعې په زایدانو مې خانې سوې، رسوایي د عافیت سوه د آونګیره، پر هغه چې یې پرې تو د عارض وسه، ځان جهان یې پر اور کښېښو ناګزیره. چې چا د اور پرې تو پر سوی دی، پر هغه باندې عکس ور باندې راغلی دی، یعنې چې څوک باندې چې دا مینه ښکاره سوې ده هغه سوی دی. هر څوک چې که یو ځل د جلوګا په میدان اوزي، ګوی به یوسي له خورشیده مستنیره. یعنی چې یو وار راوځي میدان له د لمر اثر به رامخته کي، انسانان به خوشحاله کي، انسانان به حیران کي. شاه که د زلفو حجاب لرې له مخه، که د زلفو حجاب لرې که له مخه، پر اوره به شي مخفي بدر منیره. د زلفو حجاب له مخه لرې کي، پر اوره به شي مخفي بدر منیره. بدر منیر ما خیال د 14 سپوږمۍ ته وایي، روښانه سپوږمۍ. نو دی وایي که دا سپوږمۍ یا دا زما محبوبه له مخه څخه زلفې لرې کي، دا دی د لکه اورس چې
سپوږمۍ ځینې راوځي ښکاره سي، نو د محبوب صفت کوي د اشنا مور پر زړه باندې محکم سه، یو زمان مې بیرون نه ځي له ضمیره. داسې مې په زړه کې نقش دی چې یوه ګړۍ مې نه هېرېږي، همیشه مې یادېږي. پر خاطر مې له هجرانه هغه اوري چې یې شره د بیرونه له تقدیره. پر خاطر مې له هجرانه هغه اوري چې یې شره د بیرونه له تقریره. هغه سړی مې په خاطر باندې اورېږي، هغه سړی مې یادېږي چې شره یې نه سم کولی، تقریر ورباندې نه سم کولی. دونې ګران دی، دونې خوندور محبوب دی چې وضاحت یې نه سم کولی، ډېر لوړ حیثیت لري. ګورئ داسې مبهم خبرې کوي، یعنی ته به ډېر فکر پکې وایې، ډېر چرت پکې وایې. دا د عالم سړي قاعده وي، ښکاره خبره خو د هر سړي ده. عالم سړی لږ مجلس گهره کوي، زوروالی کې پیدا کوي، کښتې بیایي چې مجلس نور فکر پیدا کړي، نور چرت پر ووه. پر خاطر مې له هجران هغه اوري چې یې شره د بیرونه له تقریره. اوس اسانه څو کنه شو دا د جدایي له وجې هغه خلک پر هغه سړی هغه محبوب پر زړه ورېږي چې زه یې ګسه شره نه سم کوی، دومره ښایسته دی. د جهان راحت به نه وي بې محنته، غم شادي یې له سندرو شي له ویره. غم شادي یې له سندرو شي له ویره. ښه د جهان راحت به نه وي بې محنته، محنت چې نه وکړې د دغ جهان راحت شته که نسته؟ نسته. غم شادي چې دی په چا کې ویر وي، په چا کې سندرې وي. ښه غم در باندې راغلی نو د ویر خبرې به کوې، شادي در باندې راغله سندرې به وایې. نو زموږ دغه سړی وایي د دنیا خوشحالۍ، د دنیا ګټه، د دنیا راحت په محنت کې دی. ځکه و تاسو ته وایم چې تاسو محنت کواستی، د محنت فایده به دا وي چې تاسو به یو ځای ته ځان ورسواستی. په دا اوس وخت کې ځوانان ډېر داسې سایډ ته سوي دي، زده کړه نه کوي، په موبایل باندې ټوله ورځ لګیا وي. موبایل ډېر د کار شی دی، په هغه کې دننه د دنیا لایبرریانې ګټې موجوده دي. نو چې ته آنلاین لایبرریانې وګورې نو ستا به زده کړه لوړه شي. دا سورسز موږ ته نه و دستیاب په هغه وخت کې، زموږ لاس نه ورسېدی. موږ به په یوه ډکشنري کریاب وو، یو توری به مړی تر کتابتونه، بیا به مالته لایبرري کې هغه ډکشنري نه پیدا کېدای شي، به هم پیدا که بل چا به وړی ول یا به هم پیدا که. نو ډېر ګرانه کیسه وه. اوس خو د موبایل دور دی، توری پیدا که پکې ویلی که معنا یې درښیي. دنیا کتابونه ته ویلی سي، لیکن ځوانان د دا اوس چې زه وینم دا بس په داسې شیانو لګیا وي چې هغه د علمي صلاحیت نه پورته کوي، د ده وخت ورضایع کوي. نو تاسو ته پیغام دغه دی چې محنت وکاستئ. د دغه شاعر هم دغه پیغام دی چې د جهان، بلکې د دغه جهان خو څه کوي، دغه جهان هم محنت غواړي. چې محنت نه وي هلته هم ګټه نسته، دلته هم نسته. نو دغه یو مثال دی چې موږ دلته پر دا چوک باندې که ګسه کور ته مزدور بیایو، روزانه په کوو، نو ښه ځوان مزدور بیایو، زوړ ګسه بیایو نه، چې ښه د کار سړی وي. نو چې مزدور د کور دپاره د ځوان یو بیایو چې ښه د کار سړی وي، مضبوط سړی وي، کمزوری نه بیایو. نو د هغه جهان محنت به بیا څنګه په سپینه ږیره کوو چې د لینو څه کوی، د هغه جهان محنت نه پکېږي. نو بیا د سپینې ږیرې حیثیت لږ وي، هغه بیا دونې ګټه نه درکوي. په ځواني کې محنت وکړئ، بیا یې فایده وي. له ګردشه دې په هر لوري فساد شي چې آفت یې د اوو ستوري منیره. له ګردشه یې په هر لوري فساد شي. دا دنیا داسې ده چې چیرې چرخي هر ځای، نن شر ورځ راغله، نن بد ورځ راغله، څوک چیرې لاړی، څوک چیرې لاړی، چې آفت یې د اوو ستوري منیره. ښه ته د اوو ستورو یو منیر یې، چمک وې، روڼا کوې، روښانه یې، لیکن مصیبت یې جنجال جوړی. وخت ته ویل سوي دي، حالاتو ته ویل سوي دي، محبوب ته ویل سوي دي، نه معلومیږي. خو بهرحال دی وایي چې سته شور یې دنیا ګډ در سره. د دې زه به داسې مقصد واخلو چې دنیا داسې ده چې داسې کوم څنګه وخت تېرېږي، حالات هغسې ورسره بدلېږي. څرنګه ته روان یې، ستا ژوند هغسې روان یې. څرنګه چې ته ګټه او تاوان وړې، دنیا هغسې ورسره روان یې. اعتماد به څوک په هسې عالم څکه چې یې زیات خرابې دي له تعمیره، چې یې زیاتې خرابې دي له تعمیره. اعتماد به څوک په هسې عالم څکه چې یې زیاتې خرابې دي له تعمیره. دا دنیا سړی څه کوي چې خرابې یې ډېرې دي، تعمیر یې لږ دی. ارزي ده که نه ده؟ د دنیا څونې غټ غټ خلک تېر سوي دي. د روښانیانو په تعلیم کې د دنیا او مافیها د فاني کېدو خبره ډېره راځي. نو دا دنیا سړی څه کوي؟ پخواني نیکهګانو کورونه سوس، تعمیر یې نسته،
کنډوالې پاته دي، تاوان یې ډېر دی. ښه میری تعمیر میں مزمر ہے ایک صورت خرابی کی. مرزا غالب وائی میری تعمیر میں مزمر ہے ایک صورت خرابی کی. حیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہکان کا. دا لوی لوی محنتونه چې دي هر څونه چې ته ودانۍ کوې په دې کې د خرابۍ صورت هم سته. ځکه چې ته غنم کرې نو د بجلۍ راتو د برېښنا د رالوېدلو د تنا د رالوېدلو ویره هم شته چې پر کوم فصل تنا لوېدلې د هغه یې سزلی دی. د دې مقصد دا دی چې دا سره تړلي دي. دا دنیا چې جوړېږي دا بلډینګونه چې جوړېږي دا یو وخت پاتېږي دا عارضي دي. نو دا سړی هم دغه خبره کوي ابتدا او انتها یې لیده نسي د فنا په لار چلیږي ډېر بهیره. څوک له کومه ځایه را روان دی چیرې ختمیږي دا کوم وخت شروع سوی ده څه وخت دا نه معلومیږي. بس یو سلسله ده یو بهیر دی روان دی. ښه نور عالم که په خپل وار مریله اجله کریمداد ففراق ومړ بې تقدیره. دا هر چا خپل مرګ دی په اجل به مري په تقدیر به خو زه بې تقدیره مړ شوم. زما بې مرګه ورځ یا بې نیټې ورځ راغلې ده. غرض یې دا دی چې ګوازه خوار یم در په دره یم حالات مې نه دي برابر. نو زموږ د دغه شاعر شعرونه چې دي دا ډېر خوند کوي. تاسې وګورئ.